أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. ستانه د انفال په حق له تپوس کوي ورته وایا دا انفال خو د الله او داغه د رسول دی نو تاسو د الله نه ویریږئ او په خپل منځ کې تعلقات صحیح کړئ او د الله او داغه د رسول حکم ومنئ کو تاسو مؤمنان یې. رښتینی ایمان والا خلق خو هغه دي چې زړونه د الله د ذکر په اورېدو سره رپیږي او کله چې د الله آیاتونه داغه په مخ کې لوستي کیږي نو داغه ایمان زیاتیږي او هغوی په خپل رب باندې باور لري او منځ قائموي او سوچي ورله مونږ ور کړی دي داغه نه زمون په لار کې خرج کوي. صحیح مؤمنان دي د دوی د پاره د خپل رب سره لوی مرتبه دي د ګناهونو بخنه ده او بهترین رزق دی. د دې مال غنیمت په معاملې کې هم هغه څه خبره ده لکه څنګه چې په هغه وخت کې وا کله چې ستارب ته د حق سره د خپل کور نه راځتلې وي او په مؤمنانو کې د یوې ډلې دا راوتل هډو خوښ نه وو. هغه د دې حق په معاملې کې ستا سره جګړه کوله او حال داوو چې هغه خصفاخ کار شوی وو. داوی دا حال وو لکه چې څوک مرګ لبوزي او هغه ورته ګوري. هغه موقع را یاد کړئ کله چې الله ستاسو سره وعده کوله چې په دوانو ډلو کې با یو تاسو ته ملاويږي. تاسو غوښتله چې کمزوري ډله درته ملاوي شي او الله دا غوښتله چې په خپل فرمانونو سره حق د حق په حیثیت سره ښکارا کړي او د کافرانو جرړې پرې کړي د پاره د دې چې حق د حق په حیثیت پاتې شي او باطل د باطل په حیثیت پاتې شي. اگر که مجرمانی نخوخوي او هغه موقع را یاد کړئ کله چې تاسو خپل رب ته فریاد کوو نو په جواب کې هغه فرمایل چې تاسو د مدد لپاره یو زر فرښتې پر لپسې درلېګم. دا خبره الله تاسو ته صرف د دې لپاره او خداله چې تاسو خوشاله شئ او تاسو زړونه په دې مطمئن شي. کنه نو مدد چې کله کیږي هغه هم د الله د طرف نه کیږي. یقینا الله زبردست او حکیم دی. او هغه وخت را یاد کړئ کله چې الله د خپل طرف نه پتا سو باندې د پرکالای په شکل کې د اطمینان او د امن حالت راوستو او د اسمان نه پتا سو باندې او برا ورولې ته دې د پاره چې تاسو پاک کړي او تاسو نه د شیطان پلیتی لري کړي او تاسو حوصله اوچتې کړي او د دې په ذریعہ تاسو خپېک لکی کړي. او هغه وخت را یاد کړئ کله چې تاسو رب فرښتو ته اشاره کوله چې زه تاسو سره يم تاسو مؤمنان مضبوط کړئ. زه اوس د دې کافرانو په ځړونو کې یره اچوم پس تاسو دوی په سټونو باندې او په جوړ جوړ باندې وهای ځکه چې دې خلکو د الله او داغه د رسول مقابله وکړه او څوک چې د الله او داغه د رسول مقابله کوي نو الله داغه د پاره په سزا کې ډېر سخت دی. دا تاسو سزا ده اوس د دې مزه اوسکئ او تاسو ته دی معلوم وي چې د حق نه د انکار کوونکو د پاره د دوزخ عذاب دی. ایمان والو کله چې تاسو د یو لخر په شکل کې د کافرانو سره مخامخ شئ نو داغوی په مقابله کې مشا کوئ. په داسې موقع کې شاکړه بغیر د دینا چې د سجنګي هنر د پاره یا د بل فوج سره د ملاوي دو د پاره شاکړه نو هغه به د الله په غضب کې راشي او زیبې دوزخ وی او هغه ډیر خراب زیده د ورتلو. بس حقیقت دا ده چې تاسو هغه ندی وجلی بلکې الله هغه وجلی دي. او اے نبی صلی الله علیه وسلم تا شک نه د گزاره کړي بلکې الله گزاره کړي دا. او د مؤمنانو لاسونه چې په دې کار کې استعمال کړي شو نو دا د دې لپاره وو چې الله مؤمنان د یو کلی ازمیخ نه په کامیابی سره وباسي. یقینا چې الله اوریدونکو او په هده دا معاملې خو تاسو سره ده او د کافرانو سره معاملې دادا چې داغوی تدبیرونو لره کمزوري کونکي الله دې. کافرانو ته وایا کو تاسو فیصله غختلا نو فیصله قدرلا مخله راغلا اوس منشه نو هم تاسو د پاره بهتر ده او کنه چری بیا مو هغه شان بیوقفتیا کولا نو مونږ به هم بیا هغه سزا درکو او تاسو ډله کو هر څومره ډیر وی خو تاسو به هیڅ پکار را نشي او الله د مؤمنانو سره دی. اے ایمان والو د الله او داغه د رسول حکم اومنه
او د حکم اوریدو نورستو داغه نه مخ ماړوي او دا خلکو پشان مکه گئی چې وی ویل چې مونږ واوریدل هلکه هغه نه اوري یقینا د الله په نس د ټولنا بد زناور هغه قانون ګونګیان خلق دي چې هغه د عقل نه کار نه اخلي کچري الله ته معلوم وي چې په دوی کې سلګه شان خوبشته نو دوی لبي دا اوریدو توفیق ور کړی وي لیکن د خوبین بغیر کو هغه دوی ته اورولې وي نو دوی بتري په بے توجهي سره مخ اړولې وي اے ایمان والو د الله او د رسول حکم منئ هر کله چې رسول تاسو هغه سسته راوبلی چې هغه تاسو له ژوند درکون کی وی او په شی چې الله د انسان او داغه د زړه ترمنځ حائل دی او خاص هم داغه طرف ته تاسو جمع کیږئ او ځان ساتئ د هغه فتنې نه چې داغه سزا با یوازې په هغه خلکو پورې خاص نوي چې په تاسو کې ګناه کړی وي او په شی چې الله سخت سزا ورکون کې دی یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو لګوي پزماکه کې تاسو کمزوري ګڼلې شوي تاسو یې ردی چې خلک مو چرته ختم نکړي بیا الله تاسو له د پناه ځای درکړو او په خپل امداد سره تاسو لاسونه مضبوط کړل او تاسو له خیر رزق درکړو خای چې تاسو شکرګزار جوړ شئ او داغه د رسول سره خیانت مکوئ په خپل امانتونو کې دوکې مکوئ په شی چې تاسو مالونه او تاسو اولاد په حقیقت کې د ازمیخ سامان دی او د الله سره د بدلی ورکولو لپاره ډیر سدي اے ایمان والو کچری تاسو د الله نه یره اختیار کړه نو الله با تاسو له د کړه کوټه معلومولو طاقت درکړي او تاسو ګناهونه با تاسو نه لری کړي او تاسو غلطیانی به معاف کړي الله د لوی فضل خاوند دی هغه وخت هم د یادولو قابل دی سو وخت چې د حق نه انکار کوونکو خلکو ستا خلاف سوچونه کول چې تا قید کړي یا قتل کړي یا تا د وطن نه وباسي هغه خپل تدبیرونه کول او الله خپل تدبیرونه کول او الله د ټولو نه خط تدبیر کوونکی دی او کله چې به هغه ته زمونږه آیاتونه لوستل کېدل نو ویل به چې او مونږه واوریدل کومګه غواړو نو داسې خبري مونږ هم جوړولې شو دا خو هم هغه پخوانی قصې دي چې د مخ کې نه خلق وایي او هغه خبره هم یاد ده کوم چې هغه ویلي وا چې اے الله کدا واقع حق وي او ستاده طرف نه وي نو په مونږ باندې د اسمان نه کانی را وروا یا یو بل دردناک عذاب را باندې راوالا خو هغه وخت الله په دوی باندې عذاب نازلون کې نه وو سو وخت چې ته په دوی کې موجود وې او نه د الله دا قاعده ده چې خلق دی استغفار کوي او هغه دی لیکن اوس پر ولی الله عذاب نراولي چې هغه د مسجد حرام لار بندوي حالکه هغه د دې جماعت جایز سرپرستان نه دي د دې جایز سرپرستان خو صرف تقوا والا کې دي شي او اکثر خلق په دې نه پوهیږي د بیت الله په خوا کې د دې خلکو سومنځوي بس شپېلې وਹੀ او لاسونه پړقوي نو اوس د دې عذاب مزه وسکئ د هغه انکار په سبب چې تاسو کوي کوم خلکو چې د حق منلو نه انکار کړي دي هغه خپل مالونه د الله د لارې نه د منکولو د پاره خرج کوي او ورپسې نور به هم خرج کوي خو اخر دا کوششونه به د دوی د پاره د افسوس سبب جوړ شي بیا به په دوی غلبه حاصل کړي شي بیا به دا کافران دوزخ ته راغون کړي شي د پاره د دې چې الله ګندګي د پاکۍ نه راجدا کړي او هر قسم ګندګي یو ځای راجم کړي بیا د ګندګۍ د غډېرې دوزخ ته ورغورځوي هم دا خلق اصلي تاوانيان دي اے نبی صلی الله علیه وسلم دې کافرانو ته وایا چې اوس هم دوی منشي نو سچي مخ کې شوي دي هغه به ورته معاف کړي شي لیکن کو بیا دوی دوباره دغه طریقه شروع کړه نو د پخوانو قومونو سره چې څه شوي دي هغه ټول ته معلوم دي مانوالو د دې کافرانو سره جنگي گئی تر هغه پوری چې فتنه پاتې نشي او دین ټول د الله د لپاره خاص شي بیا که چری هغه د فتنې نه منشو نو دا غوي عملونه الله خویني او کچری هغه من نشو نو په شای چې الله ستاسو سرپرست دی او هغه بهترین ملګری او مددگار دی او تاسو ته دی معلومه وي چې د غنیمت کم مال تاسو اغسته دی داغه 15 حصہ د الله او داغه د رسول
او د رشتہدارانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو د پاره ده کو تاسو ایمان راوړی وي په الله باندې او په هغه څه باندې چې د فیصله په ورځ یعنی د دوانو فوجونو د مقابله په ورځ مونږ په خپل بنده نازل کړي وو نو دا حصہ په خوشحالۍ سره ورکړي الله په هر څه باندې قادر دی یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو د غر د لمنې په دې طرف وای او هغوی په بل طرف پړاو اچولې وو او قافله ستاسو نه لاندې د سمندر غاړې ته وا کچری د اولنا ستاسو او داغو ترمنځ د مقابله کولو فیصله شوی وي نو تاسو به ضرور په دې موقع ډډه کوله لیکن چې څه وشو هغه په دې وجه وشو چې الله د کمی خبري فیصله کړی و چې هغه داګی تکړی یعنی چې څوک هلاکیږي نو چې هغه د روخانه دلیل سره هلاک شي او چې څوک ژوندۍ پاتې کیږي نو چې هغه د روخانه دلیل سره ژوندۍ پاتې شي یقینا چې الله اوریدونکو او په هده یاد کړه هغه وخت اے نبی صلی الله علیه وسلم کله چې الله تا تستا په خوب کې داغوی تعداد کم خودلو کچری هغه تا داغوی تعداد زیات خودلې وي نو ضرور با تاسو همت بایللې وي او د جنگ په معاملې کې به مو جګړې شروع کړې وي لیکن الله تاسو د دینه بچ کړئ بشکه چې هغه د سينو په حال باندې خبردار دی او یاد کړئ کله چې د مقابله په وخت کې الله ستاسو پسترګو کې دشمنان لخکار کړل او داغوی پسترګو کې تاسو کم ښکارا کړئ د پاره د دې چې کوم خبره کې دونکو وا چې الله هغه ډاګي تکړي او اخر با ټول معاملې خاص الله ته واپس کیږي اے ایمان والو هر کله چې د یوې ډلې سره ستاسو مقابله وي نو مضبوط اوسئ او الله ډېر ډېر یادوي امید دې چې کامیابی به ستاسو نصیب کیږي الله او داغه د رسول حکم منئ او په خپلو کې جګړې مکوئ کنه نو پتاسو کې به کمزوري پیدا شي او ستاسو زور به ختم شي د صبر نه کار اخلي یقینا چې الله د صبر کوونکو سره دی او د هغه خلکو په شان طریقه ما اختیاروي چې هغه د خپل کورونو نه په غرور سره اوتل او خلکو ته خپل شان خودلو او چې کاری داده چې خلک د الله د لارې نه منع کوي سچ هغه کوي هغه د الله د قبضه نه بهر نه دی لکه خیال وکړئ د هغه وخت کله چې شیطان د خلکو ته خپل عملونه خستخ کار کړی وو او ورته ویلی وو چې نن هیڅوک پتا سو باندې غالب نشی راتلی او دا چې زستاسو سره يم خو چې کله دوه ډلې یو بل ته مخامخ شوي نو هغه پشا واپس وګرځیدو او وی ویل چې زستاسو ملګری نه يم زه هغه سوینم چې تاسو نه وینئ زه د الله نه یریګم او الله ډیر سخت سزا ورکوونکی دی منافقانو او هغه ټول خلکو چې په ځلونو کې مرض دي دا ویل چې دا خلک خو خپل دین لیونی کړی دي حالکه چې څوک په الله باور وکړي نو بهشکه چې الله ډیر زبردست او حکیم دی کاش چې تا هغه حالات لیدل شوي کله چې فرښتو د وجلو شو کافرانو روحونه قبض کول هغوی داغوی مخونه او شاګانی وهله او ورته ویل زئی اوس د سوزیدو سزا اوسکای دا هغه بدله ده چې تاسو خپل لاسونو مخکې لګلی و ګینینو الله خو په خپل بندگانو باندې ظلم کوونکی نه دی دا معاملہ د دوی سره هغه شان اوشوا لکه څنګه چې د آل فرعون او داغوینا د مخکینو خلکو سره دغه سکیږي را روانه ده چې هغوی د الله د آیاتونو منلو نه انکار وکړو نو الله داغوی په ګناهونو باندې هغوی راونیول الله طاقت لري او سخت سزا ورکوونکی دی دا د الله د دې طریقې مطابق وشوا چې هغه کوم نعمت یو قوم ته ورکړي وي هغه تر هغه وخت پورې نه بدلوي تر څو پورې چې هغه قوم په خپل عملونه نه بدلوي الله هر څه اوریدونکو او په هر څه پوهه دی د آل فرعون او داغوینه د مخکینو قومونو سره چې سو او شو هغه د دې قاعده مطابق وو هغه د خپل رب آیاتونه دروغ وګڼل پس دا غینا مونږ داغوی د ګناهونو په بدل کې هغه هلاک کړل او آل فرعون مو غرق کړل دا ټول ظالمان خلق وو
بشکا د الله پنځ د ځمکې په سر په ګرځیدونکو مخلوق کې د ټولو نه بدتر خلق هغه دي چې د حق منلو نه انکار وکړو او بیا په هیڅ طریقه داغه قبولولو ته تیار نه دي خصوصا پاغوي کې هغه خلق چې داغوي سره تا معاهده وکړه او بیا هغوی په هر موقع خپل وعده ماتوي او یو ذره د الله نه ير نه کوي نو کچري دا خلق تا په جنگ کې میلاو شي نو دوی له داسې سزا ورکړه چې د دوی نورستو کم نور خلق داسې کون کی وی چې هغه حوصله بایلی او کچري د یو قوم نه دی د خیانت يروي نو داغوي معاهده پخکارا داغوي مخ ته وګرځوا بشکا چې الله خیانتګر خلق نفخوي تاسو چې څومره وسکیږي نو د دې په مقابله کې د زیاتو نه زیات طاقت او تیار تړلې اسونه تیار ساتي چې د دې په ذریعہ تاسو د الله دشمنان او هغه نور دشمنان ويروي چې تاسو نه پیژنئ هو الله یې پیژني تاسو چې د الله په لار کې سوء لګوي داغه پوره بدله به تاسو ته واپس ترکړي شي او تاسو سره به زیاته هرگز نه کیږي اے نبی صلی الله علیه وسلم کو دشمن صلح ته مایل وي نو ته هم صلح ته تیار شه او په الله باندې باور وکوا بشکا هغه هر څه اوریدونکو او په هر څه پوهه دی غوی نیت تعالی د دوکې درکول وی نو استاد پارا الله کافی دی دا هم هغه دی چې د خپل امداد په ذریعہ او د مؤمنانو په ذریعہ ستا تایید وکړو او د مؤمنانو زړونه د یو بل سره یو ځای کړل تاکو د ځمکې په مخ ټول دولت هم خرج کړي وي خود دې خلکو زړونه دی یو ځای کول نشو دا خو الله دې چې د دې خلکو زړونه را یو ځای کړل بشکا هغه ډیر زبردست او حکمت والا دی اے نبی صلی الله علیه وسلم ستاده پارا او کم مؤمنان چې ستا پیروي کوي دا غوي د پاره خو بس الله کافی دی نبی صلی الله علیه وسلم مؤمنان په جنگ باندې ورتیز کړه کو پتا سو کې شل کسان صابران وی نو هغوی با په 200 کسانو باندې غالب راځي او کو سل کسان داسې وی نو د کافرانو په 0 کسانو با غالب راځي ځکه چې هغوی داسې خلک دي چې په نه لري اوس الله ستاسو پیټه سپکړو او هغه ته معلومه شو چې پتا سو کې لا کمزوري شته نو کو پتا سو کې سل کسان صابران وي نو هغوی با په 200 باندې او کو 0 کسان داسې وي نو په 200 باندې با د الله په حکم سره غالب راځي او الله دا خلکو سره دی چې صبر کوونکي دي یو نبی لا دا مناسب ندی چې داغه سره دی قیدیان وي تر سوچي هغه پزمکه کې دشمنان خریز مریز نکړي تاسو د دنیا فائدې غواړئ حالکه د الله په نظر کې اخرت دی او الله غالب او حکیم دی که د الله لیک مخکې نوې لیکل شوی نو دا چې تاسو اغستلی دي د دې په بدله کې با تاسو ته لویه سزا درکړې شوی و نو سمال چې تاسو حاصل کړی دی هغه خوري هغه حلال او پاک دی او د الله نه یره کوي یقینا چې الله معاف کونکي او رحم کونکي دی نبی صلی الله علیه وسلم ستاسو په قبضه کې چې کم قیدیان دي هغه ته وایا کو الله ته معلومه شوا چې ستاسو په ژوند کې څه خیر شته نو هغه بدرلا داغه نه زیات بهتر درکړي کم چې ستاسو نه اغستې شوی دي او ستاسو خطاګانی به معاف کړي الله معاف کونکي او رحم کونکي دی لیکن کچری دوی ستا سره د خیانت کولو اراده لري نو د دین مخ کې دوی د الله سره خیانت کړي دي نو د دې سزا الله هغوی له ورکړه چې هغوی ستا په قبضه کې راغلل الله ته هر څه معلوم دی او حکمت والده تاسو د دوستانه هیڅ تعلق نشته تر سوچ هغوی هجرت اونکړي هو کچری هغوی د دین په معاملې کې ستاسو نه امداد غواړي نو بیا داغوی امداد کول پتا سو فرض دی لیکن د یو داسې قوم خلاف نه چې داغوی ستاسو سره معاهده وي سچ تاسو کوي الله هغه ویني کم خلک چې د حق نه انکار کوونکي دي هغوی د یو بل ملګرتیا کوي کچری تاسو دا اونکړی
نو پزمک کی با فتنه او لوی فساد راپورته شي کوچی ایمان راوړو او د الله په لار کې کور پرې خودو او کوشش وکړو او کوم خلکو چې پناه ورکړه او امداد وکړو هغه رښتینی مؤمنان دي دا غوي د پاره د خطاګانو معافي ده او بهترین رزق دی او کوم خلکو چې رستو ایمان راوړو او په هجرت راغلل او ستاسو سره یوځای کوشش شروع کړو نو هغه هم پتاسو کې شامل دي خود الله په کتاب کې د وینې رشتہ دار دیو بل زیات حقدار دي بشکا الله په هر څه په هده